د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د دې سات خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبی لیدا کوي چې اشرف غني او حمدالله موحب پاکستان ته پټ سفرونه درلودل او د موحب وظیفه دا وه چې سویس او بحرین کې د پاکستان له ISI سره لیدنې کتنې وکړي. د نوموړي په وینا چې افغانستان کې د اشرف غني ماموریت او موجودیت یوه پروژه وه چې د نظام په ړنګېدو تمامه شوه. تر دې وړاندې د کورنیو چارو پخواني وزیر مسعود اندرابي هم ویلي و چې د کابل سقوط په ورځ حمدالله موحب د خلیل حقانی سره په ځلونو اړیکه نیولې وه. شمالي وزیرستان کې 2 پاکستانی پوځیان وژل شوي. د پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو پر یوې پوسته وسلوال برید کړی دی چې پکې 2 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دا پیښه د شمالي وزیرستان په ګډیوم سیمه کې د پوځیانو پر یوې پوسته د وسلوالو د برید له امله رامنځته شوې ده چې په پایله کې 2 پوځیان ځای پر ځای وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د یاد برید پړه د پاکستان طالبانو تحریک پر غاړه اخیستې ده او د ورته نورو بریدونو خبرداری هم ورکړی دی. د شمال ټلوالې یو شمېر کسانو فرانسه کې له داعش ملاتړ اعلان کړ. دغه کسان چې د برهان الدین رباني د وخت بیرغ ورسره و د فاریس ایفل ټاور سره راټول شوي و او وایي داعش هم خراسان غواړي او موږ هم د افغانستان پر ځای خراسان غواړو. افغانستان کې ډیری داعش جنګیالي تاجکان دي او زموږ مقاومت کې هم تاجکان دي. داعش افغانستان کې د طالبانو سره جګړه کوي او موږ هم طالبانو پر ضد یو. د افغانستان اسلامي امارت وزیرانو شورا غونډه کې کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه شوې ده چې د پاسپورتونو او تذکرو ورکړې بهیر بیرته پیل کړي. د غونډې په تړاو خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاده غونډه کې د بیلابیلو وزارتونو فعالیتونه او کاري جریان تر بحث لاندې نیول شوی او ټولو ته په اړوندو برخو کې مهمې لارښوونې شوې دي. غونډه کې کابل ښاروالۍ ته هم سپارښتنه شوې ده چې د املاکو د غصب مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. همدارنګه د امنیتي ارګانونو د 3 ګوني کمیسیون جوړېدو غوښتنه شوې ده څو په مرکز او ولایاتو کې امنیتي چارې لا ښې شي. د پاکستانی حکومت اپوزیسیون د عمران خان د استعفا غوښتنه کړې. د پاندورا په نوم د افشا شوو اسنادو په تړاو د فشارونو په لړ کې د پاکستانی حکومت اپوزیسیون د لومړي وزیر عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر احسن اقبال یوې مطبوعاتي کنفرانس ته ویلي چې که چیرته عمران خان ته خپل او د خلکو عزت حد اقل هم اهمیت ولري نو باید په خپله خوښه استعفا ورکړي. هغه زیاته کړې چې د پاندورا اسنادو تر افشا کېدو وروسته په واک کې د عمران خان د پاتې کېدو لپاره هیڅ اخلاقي توجیه پاتې نه ده. اقبال ټینګار کړی دی چې له فساد سره د مبارزې په نوم د عمران خان شومې ژمنې یوازې شعار دی او بس. نوموړي څرګنده کړې چې د پاکستان اقتصاد کې د تورم یوازینی لامل هم د عمران خان غلط سیاستونه دي. د یادونې ده چې د پاندورا په نوم افشا شوي اسناد ښیي چې د عمران خان کورنۍ او هغه ته نږدې کسان د میلیونونو ډالرو په ارزښت پټې سرمایې او شرکتونه لري. کابلوف وایي امریکا د افغانستان کې د خپل حضور ویرانۍ په بشري مرستو جبران کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي چې امریکا او ملګري هیوادونه دي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور تشه په بشري مرستو ډکه کړي او په دغه هیواد کې د خپل حضور پر مهال رامنځته شوې ویراني په دې مرستو جبران کړي. هغه ویلي چې دا د امریکا او متحدینو لپاره یې ښه چانس دی څو افغانانو ته وښایي چې دوی یې په بد وخت کې هم تر څنګ ولاړ دي. کابلوف څرګنده کړي چې مسکو به ډیر ژر له ملګرو ملتونو وغواړي څو په افغانستان کې د غرب د 20 کلن پوځي حضور په اړه د یو راپور د اورولو غوښتنه وکړي ځکه د په وینا په تیرو 20 کلونو کې امریکا او غربي نړۍ هیڅ معنادار راپور ملګري ملتونو ته نه دی وړاندې کړی. نوموړي دغه راز ټینګار کړی دی چې په دوی تر اوسه پورې پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لغوه کولو لپاره کوم وړاندیز نه دی کړی. راستنیدونکي کډوال وایي چمن کې مو پاکستانی پولیس ځوروي. پاکستان څخه هیواد ته راتلونکي افغان کډوال وایي چې په چمن دروازه باندې پاکستانی پولیس له کوم دلیل پرته ځوروي. دوی چې د کور سامانونه ورسره دي د پاکستان له کوټې پشین او کراچۍ څخه بیرته خپلو کورونو ته را روان دي. هغوی شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې ځوروي او په غیر قانوني توګه پیسې ځینې اخلي. بلخوا په چمن کې د پاکستانی پولیسو یو چارواکي بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی له هغو خلکو څخه چې بیرته افغانستان ته ځي د ضروري اسنادو غوښتنه کوي.
ګوري او بیا یې پرېږدي. په همدې حال کې په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي بیا د افغان کډوالو د خبرو د پخلي ترڅنګ د پاکستاني پولیسو خبرې دروغ بولي او زیاتوي چې پولیس د قانوني اسنادو لرلو یا نه لرلو په کیسه کې نه دي. که چیرته ورته یو سلګون کلدارې ورکړي نو تر اسلام آباده دي دوی په خپله رسوي. طالبان وایي د کابل ښار 18مه حوزه کې د داعش یوه ځاله له منځه وړل شوې ده. طالبان وایي د کابل ښار په 18مه حوزه کې د داعش ډلې اړوند یو پټنځای له منځه وړل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ اکتوبر 4 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي امارت ځانګړې قطعې د کابل ښار شمال په 18مه حوزه کې د داعش ډلې پر مرکز تېره شپه ناوخته عملیات کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د یادو عملیاتو پر مهال د داعش ځاله په بشپړه توګه له منځه تللې او په یاد مرکز کې د داعش ټول غړي وژل شوي دي. خو نوموړي نه دي ویلي چې په یاد مرکز کې د داعش څومره غړي وژل شوي دي. پر همدې مهال یو شمېر عیني شاهدانو ویلي چې د داعش پر غړو د طالبانو دغه عملیات په سرک بوستان سیمه کې شوي دي. د دوی په وینا چې نښتې څه باندې 1 ساعت دوام لاره او دواړو لورو سپکې او درنې وسلې کارولې. د عیني شاهدانو د معلوماتو په اساس د نښتې په سیمه کې د څو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي چې له امله یې څو کورونو اور هم اخیستی دی. هند کې د بزګرانو اعتراضونو کې 4 کسان وژل شوي. په هند کې د دولت له لوري د کرنې قوانینو کې د اصلاحاتو تر راتګ وروسته په دغه هیواد کې د بزګرانو د اعتراضونو 1 کال پوره کیږي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې دا اعتراضونه لا پراخ شوي او کړکېچن شوي دي. راپورونو کې د اعتراض کوونکو له قوله راغلي چې د یادو اعتراضونو پر مهال تېره ورځ په وروستۍ پیښه کې 4 کسان وژل شوي دي. دوی ویلي چې دا کسان د اوترا پردیش ایالت د لومړي وزیر زوی په موټر وهلي او وژلي دي. پولیسو تر اوسه د لومړي وزیر د زوی له لوري د یادو اعتراض کوونکو د وژل کېدو پخلی نه دی کړی، خو زیاته کړې ده چې دوی خپلې څېړنې پیل کړي دي. امریکا نړۍ ته 1.1 میلیارډ دوزه د کرونا ضد واکسین ورکوي. د امریکا متحده ایالاتو نړۍ ته تر بل هیواد ډیر د کرونا ضد واکسین ورکړی او د نورو ژمنه یې هم کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې 1.1 میلیارډ دوزه واکسین څخه شاوخوا 102 میلیونه دوزه چې 15 سلنه کېږي بهر ته لیږل شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي د کرونا ضد 200 میلیونه نور دوزه به د روان کال تر پایه ورسول شي او پاتې 800 میلیونه دوزه به د 2022م کال تر سپتمبر پورې ولیږل شي. امریکا په هیواد کې دننه د مصرفیدونکي واکسین 3 برابره له هیواده بهر لیږي. دا د امریکا د ولسمشر جو بایډن هوډ دی چې د نړۍ سره د واکسین په برخه کې مرسته وکړي. ولسمشر بایډن وایي امریکا د فایزر 9 میلیارډ دوزه نور واکسین اخلي چې د نړۍ د ټیټ یا متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته یې ورکړي. دا 9 میلیارډ دوزه به په راتلونکي 1 کال کې ولیږل شي. له دې سره د واکسین په برخه کې زموږ مرستې 1.1 میلیارډ دوزو ته ورسیږي. درنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه تر بیا نورو خبرونو ښې شېبې ولرئ. د الله پامان.